د پښتو زده کړې درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. نن درته پر کډواله یې خبرې کومه. کډواله یا فعلیه یې د تلفظ له مخې کټ مټ د نوموالي یې په څیر ده. مثلا وړی او وړی دواړه یو ډول تلفظ کیږي، خو وړی کې چې ده لکۍ ورباندې راځي په یې باندې، ځکه نوم دی. او وړی کې چې ده په یې باندې امزه راځي، ولې وړی وړلو ته وایي چې یو شی وړې. نو دغه کډوالی چې ده په فعلونو کې راځي، لکه راځئ، وځئ، پرانیځئ، وخورئ، وړئ، شړئ او نور. ګورئ مثالونه دي: ور پرانیځئ، بهر لاړ شئ، ډوډۍ وخورئ. پرانیځئ کې یې باندې امزه ده، وشړئ کې یا لاړ شئ کې شی باندې امزه ده، او ډوډۍ وخورئ کې یې څه شی لري؟ امزه لري. ولې لري؟ ځکه چې په دغه فعلونو کې راغلې ده، په نومونو کې نه ده راغلې. یو بل شی دا ده چې ځینې کسان د کډوالې یا فعلیه یې ته چې د امریه یې وایي، خو تر امریه یې غوره دا ده چې موږ یې کډواله یې وبولو، ځکه کله به ته چاته امر هم نه کوې، خو دا یې به په جمله کې راځي، لکه یا کلمه کې راځي، لکه تاسو ځئ. یو چا نه سوال کوي چې تاسو ځئ، یعنې داسې نه ورته وایي چې ځئ، بلکې پوښتنه ترې کوي. او ولې دلته ځئ کې هم راله چې امریه هم نه ده؟ ځکه چې تلفظ یې ای ده. خو بیا کله دی کېږي چې یو چا ته به امر کوي، خو یې تلفظ چې بدل سو، بیا نو یې باندې امزه نه راځي. لکه دویمه جمله ده: وځې به نه. ګوره وځې کې لاندې باندې یې ده. ولې وځې کې لاندې باندې یې راغلی؟ ځکه چې تلفظ یې بدل سوی. یا مثلا شور به نه کوې، دلته کوې کې یې چې ده لاندې باندې ټکي لري یا اوږده یې راغلی. خو که وایي چې شور به نه کوئ، بیا کوئ کې چې ده یې امزه لري، ځکه یې لري چې تلفظ یې ای ده. نو دا د کډوالي یې په هکله خبرې وې.